و ماته نه وه یاره ستا بېلېدل د ساخته وه یاره زه د دنیا پېغور ته څه ووایم داسې خو تا ته په کار نه وه یاره ستا جدایي ته وارخطا ولاړ یم ځکه زه ير داسې اشنا ولاړ یم ستا د لیدو امکان چې نسته یاره زه به تر عمره بیا تنها ولاړ یم په ناعلاجه بېلتون زه اخته یم جوړېږم نه په درد زړه اخته یم د ژوندانه روزګار مې ټوله پاته زه د تصویر ته په کاته اخته یم چې له هر ځایه مو سرونه وله موږ به نامرده محفلونه وله د مینې زور دی چې یو غټ مات سوي زموږ په شوخۍ کې عادتونه وله بېننګو اشنایي مو وکړه خلکو د خپل ځان تبایي مو وکړه چې موږ که مسلو ته بایللی نه وای د خپل زړګي سره ناکي مو وکړه چیرې ګرېوان مې و تر تا راوړې ما د هر خوا نه نیمه خوا راوړې ریباره ژر سره ته ووایه نن څه خبر دې د اشنا چې بایللی دی جانان ته باسوم ګرځم اوس چې د ګرېوان ته باسوم په یوه ګز پسې قسم دی خلکو زه لکه لوی افغانستان ته باسوم ته د جاوید شریف زړه وګوره نن یې په مینه داسې ښه وګوره په هره ساه کې دی نوم ستا یادوي بې وفا لږ ورته خواږه وګوره په کار مې بند دی او نشې خوښوم د خپل یارانو سره شپې خوښوم زه لیونی غوندې ماښام غواړمه زه یې شنې سترګې مېلمنې خوښوم چې مې وبایلې پر زړه رسوم بیخي په داسې بېلتانه رسوم ته باور وکړه چې ته نه یم بیخي لکه د درختې په شان زه رسوم ناڅاپي مې پر ځیګر وچیسي مړه دا ستا په یو نظر وچوپ سي د مرور مخ ته چې ورسم خلکو زما په ستوني کې خبر وچیسي زما دې قسم وي چې بې تا یم یاره په لندو سترګو په ژړا یم یاره زه هنرمند غوندې سړی یم ګوره همیش د غم سندرې وایم یاره سترګې مې سرې یارانه شوه وخوړې زما زړګی ستا سترګو دوه وخوړې دومره جفا پر مینه ولې کوې نیمګړی ژوند مې د غم شپو وخوړې خبر هغه دوما پسریانه د
دې خبر چې مخامخ کوم بلا وتیم فنون زما دې په معنا دې خبر فنون زما دې په معنا دې خبر دلته د لمرو د روڼا په خلاف د خوشحالي و د خندا په خلاف را یو ځای سوي چې دا ټوله ټګان د صداقت او د وفا په خلاف د صداقت او د وفا په خلاف نه دې کعبه نه بتخانه کې پرېږدي نه دې په ژوند نه په هدرا کې پرېږدي دا خلک ټوله ورځ څو ته نڅي نه دې په دا نه په هغه کې پرېږدي نه دې په دا نه په هغه کې پرېږدي ځان مې بې کوره کړي د چا په خاطر